هغه مړ شوی خو نور معلومات یې نه لرو. مشهور دیني عالم استاد یاسر چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ویاند هم پاتې شوی 12 کال دی چې د پاکستان په زندان کې تاری تم او ورک دی. ملا محمد عمر جنجال په افغانستان کې په اسامه را نه دی. امریکایانو امارت اسلامي ته پیشنهاد وکړ چې ستا نظام او امارت د دنیا د اصولو د بینالمللي قوانینو سره جوړ نه دی. که ته خپل حکومت په دې اصولو برابروې نو موږ درسره مرسته کوو او که دې نه منلو ته تیار نه وي نو زموږ جنګ ته تیار شه. د طالبانو د سیاسي کمیسیون غړی د یاد استاد زوی عمار یاسر د استاد یاسر د زندان 12 کلیزه تر سرلیک لاندې په 2 پرلپسې ټویټونو کې ویلي 13 دسمبر 2020 په پاکستان کې د استاد یاسر د نیول کېدو 12 کاله پوره کیږي او له دوستانو یې هیله کړې که چا سره د استاد یاسر کومه خاطره ویډیو اډیو یا کڅوي پر ټولنیزو رسنیو دې خپور کړي د ده په وینا تر څو ورک استاد را پیدا شي. نوموړي په خپل دوهم ټویټ کې د یو شمېر هغو افغانانو پوښتنو ته ځواب ویلی چې دوی پوښتلي ول آیا دا موضوع پاکستان سره شریکه شوي او د هغوی ځواب څه و. عمار یاسر لیکلي ابتدایي کلونو کې دا موضوع ډیره تعقیب شوي او لاندې جوابونه د پاکستان د حکومت لخوا ترلاسه شوي. اول مرګ نه یو خبر، دوهم دا بلې ادارې نیولی و، دریم هغه مړ شوی خو نور معلومات یې نه لرو. عمار یاسر همداشان د خپلې کورنۍ او د مشرانو موقف هم څرګند کړی. ویلي دي چې ثبوت نه وي استاد زموږ لپاره بندي دی. استاد یاسر جهادي او انقلابي تقریرونه کول. هغه د افغانستان د حکومت په شمول د پاکستان پر حکومت هم توندې نیوکې کولې. خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري، هغوی په خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري، هغوی په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون د جج اختیار نه لري، هغوی په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د اجنسۍ اختیار نه لري، هغوی په خپل ملک کې د یوه سړي ته د پناه ورکولو او د ساتلو اختیار نه لري. هغوی مظلوم دي، هغوی مجبور دي چې دغه فوج ټول د امریکې په امر باندې وچلېږي. او که چېرته دا ازادي صحیح وای که چېرته دا ازادي صحیح وای نو پاکستان ولې د شپه خپله د امریکې دپاره غیر قانوني غیر مشروع جنګ د پاکستان د مصالحو خلاف کوله. او په 2008 کې د پاکستان د خفیه ادارو لخوا د پېښور په حیات آباد کې ونیول شو. د نوموړي استاد کورنۍ پښتو پریس ته وویل چې له دوی څخه استاد یاسر مړ او ژوندی ورک دی. دوی وویل چې تر 2012 پورې د استاد په لاس لیکل شوي خطونه ولېږل شوي، خو تر 2012 څخه وروسته تر دې دمه چې د نوموړي 12 کاله پوره شول هیڅ معلومات یې نه دي شوي. د نوموړي استاد په اړه طالبانو او د پاکستان حکومت تر دې دمه رسمي هیڅ نه دي ویلي.